سورة النصر مدني سورة دري آيتون دي. پدې کې لوی مقصد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمر تذکره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخري عمر کې د دنیا نه تلو واله دی، نو د دین زده کوي او پیغمبر ته وایي چې ستا دنیا نه تګ نږدې دی، نو عبادتونو له ښه زور ورکه. صحابه کرام هم د دې صورت نه دغه معنی اغستې او په دې مقصد هغوی رسېدلي چې دې مطلب دا دی. او دې نه څو ورځې بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح، کله چې راغی مدد د الله او فتح نه مراد فتح مکه ده. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، او اینی ته خلق چې داخلیږي به په دین د الله کې ډلې ډلې، یا او اینی ته خلق چې داخلیږي په دین د الله کې ډلې ډلې. اتم کال نه وروستو بیا دا وفدونه را روان شو کنه فتح مکې نه به، او په دې 2 کالو کې تقریبا 140,000 کسان ډېر شوي دي صحابه کرامو، 140,000 ته رسېدلي. فسبح بحمد ربک، نو پاکی بیانوه سره د ستاینې د رب ستانه، واستغفره او بخانه غواړه د هغه نه، انه کان توابا، یقینا هغه توبه قبلونکی دی. هر غټ عمل چې ختم شي، هر غټ عمل، نو د هغې نه بعد به استغفار کوي. لکه مونږ چې مونځ ختم کو استغفر الله وایو، حج چې ختم کې استغفار وکړي، نور عبادت. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله وایي تا اوس د هغه ذمواري چې الله کومه درکړې وه هغه دې سر ته ورسوله، نو اوس استغفار ډېر وایه، بخانه د الله نه ډېره غواړه. او ځکه عایشه رضی الله عنها وایي چې دا ایتونه کله نازل شي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په رکوع او سجده کې دا ذکر ډېر وایي، سبحانک اللهم وبحمدک اللهم اغفر لي. دا ذکر به بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر وایي.